د محمد اقبال په حجره کې د هغه د زوی سراج الدین دواړه خلک راټول شوي، خو د زوی جسد یې نشته. هغه د لیبیا په ساحل د کشتۍ د ډوبېدو پېښه کې مړ شوی دی. د کورنۍ غړي او ګاونډیان یې وایي غم یې د جسد د نشوالي د وجې یو په دوه شوی دی. من زما د خویندې دلته کور کې پرتې دي، ماسخوتن کې بیګا ماسخوتن کې زه ورغلم او دا پرتې دي، بس لکه رغړي واده ورېدو، نه کړېدی شي نه جړلی شي، اوازونه پاک نښتي دي. موږ مهرباني تاسو وکړئ، موږ دا کم مړی چې دی که دا هر څنګه یې دې پسې د سر هم نه په دې پسې د خپې هم نه موږ له دونه یو توکړی موږ له راوړئ. پاکستاني چارواکو ویډیو ته ویلي د لیبیا په ساحل ډوبه شوي کشتۍ کې تر اوسه پورې د 14 مړو پیژنګلو شوي چې پکې 14 د کورمې، 2 د باجوړ او خیبر دي. پېښور کې د امنیتي ادارو چارواکي وایي د انساني سمګلینګ کوونکو ضد یې عملیات پیل کړي او زر ده چې ککړ تنان ونیول شي.